د کوچني اختر پر رسیدو سره په بلخ ولایت کې امنیتي تدابیر کلک شوي. په همدې موخه د بلخ ولایت امنیتي ځواکونه ښار ته راوتلي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې کوچنی اختر دې له ویرې او اندېښنې پرته په خوښۍ سره ولمانځي. کوچني اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د اختر د شپو ورځو کې د نور وخت سره په لږ څه توپیر مزار شریف ښار ته د خلکو داخلېدل له ډیرو تلاشیو وروسته کیږي. د بلخ ولایت امنیه قمندان اختر کې د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. نوموړی زیاتوي چې د اختر ورځو د خوښۍ لمانځلو لپاره د ټولو امنیتي ارګانونو سره په ګډه سر له اوسه په مرکز او ولسوالیو کې ځانګړي تدابیر نیولي. الحمدلله امنیت ډېر ښه تأمین دی او دا ډاډ و انشاءالله نور هم د بلخ ولس ته ورکوو که چیرې په کوم څوک په ولسوالیو کې دي او که کوم څوک په ښار کې دي چې الحمدلله انشاءالله دا ډاډ موږ د اطمینان ورکوو چې د امنیت له لحاظه به انشاءالله کومه ستونزه نه پیښیږي او که څوک وغواړي چې زموږ امنیت ته ستونزه جوړ کړي هغه به انشاءالله ډېر ژر خنثی کېږي. په حوزو په ښار داخل کې مو الحمدلله امنیت ډېر ښه برابر دی. موږ چک پوینټونه لرو، سیارې ګزمې لرو، فعالیت مو ښه روان دی. ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه چې دلته په مرکز مزار شریف ښار کې په ګزمو او تلاشیو بوخت دي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د بلخي ولسونو د خوښۍ دغه ورځې ګډې وډې کړي. اول د بلخ ولایت درنو ولسونو ته پوره اطمینان ورکوو چې خپل اختر په خوشحالۍ سره تېر کړه او ټول هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویم او انشاءالله تعالی د موږ په تن کې چې یو څاڅکی وینه وي موږ به همیشه د خپل وطنوالو د خپل وطن ساتنه بکو، حفاظت بکو او بل چاته اجازه نه ورکوو چې موږ په وطن کې مداخله وکړو. موږ ټول د بلخ ولایت د مجاهد پروره ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوو چې خپل اختر دې په خیر او خوشحالي سره ولمانځي. هېڅ کم نه وه مشکل نشته د امنیت برخه کې. موږ د دې لپاره شپه ورځ ولاړ یو د دې خدمت لپاره. په ورته وخت کې بلخیان هم ډیر خوشاله دي چې افغان امنیتي ځواکونو د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. امنیت انشاءالله سم دی. امنیت انشاءالله هېڅ کیسه نشته. بس خلک ډېر خوشحاله دي. موږ د اګر د بازار کې د سره راوګرځېدلو نو ښه خوند کوي. مطلب څوک په چا باندې کار نه لري. انشاءالله امنیت خیلی برقرار است. مردم بی‌روبار و امنیت صلح پایداری خیلی کامیاب بیشتر است. انشاءالله که امنیت ما حفظ میکنیم اینجا امنیت است. از امارات اسلامی خیلی خوشحال هستیم که دولت پایدار صلح ثبات در اینجا پایدار است. الحمدلله هغه د ښه اسلامي نظام ده. نه د چا په دغه کې وجود کې دا وانسته چې دلته به پر چوک اوس چاودنه وشي یا به بله وشي. الحمدلله هغه شان اوس نشته. نو خدای مهربانه د الله پاک به اختر هم ښه د خوشحالۍ اختر راولي پر وطندارانو باندې. له ډیرو کلونو وروسته به هم دغه اختر افغانان په خپل اصلي ټاټوبي کې په خوښۍ او سکون سره ولمانځي. ځکه په تیرو کلونو کې په لارو سیمو کې د نامنیو له وجې ډیری خلک له خپلو خپلوانو او دوستانو لرې پاتې وو چې له امله یې بېلابېلې خوښۍ نیمګړې پاتې وې.